د نبی کریم صلی الله علیہ وسلم د سیرت پاک سلسلہ میں شروع کړی دا څلورمه هجره کې چې کوم غټ کارونه شوي امې تیرو جمعو کې بیان کړل. پنځمه هجري هغې کې یو څو غټ غټ کارونه شوي دي، درته بیان کوم. په پنځمه هجره کې د نبی علیہ السلام یو لویه غزا شوې ده، هغې ته غزوه بني المستلق هم وایي او غزوه مریسیع هم ورته وایي. نبی علیہ السلام ته اطلاع راغله چې د بنو المستلق دا یو قوم دی، خزاعه یو قبیله ده، د هغې شاخ دی. وی د خزاعه قبیلې چې کوم شاخ دی بنو المستلق، د هغې مشر دی حارث ابن ابي زرار. په مدینه منوره د حمله اراده لري. کدا نبی علیہ السلام د کافرو سره رونو جنگونه کړي دي او جهادونه کړي دي، د کافرو مجبور کړي دي. نو دا اطلاع راورسېدله چې د بنو المستلق را کم سردار دی حارث ابن ابي زرار، په مدینه د حمله اراده لري او خپل قوم مسلح کړي دي او د بهر نه خلق راغوښتي دي. نبی علیہ السلام یو درېږه د دې خبرې لاول معلومات کو، تحقیق کو. نو حضرت بریده ابن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ دی اولیږه چې تلاړ شو ته معلومات والا چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ. بریده ابن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ لاړ، واپس راغی او حضور پاک مبارک ته اوی چې د الله رسول خبر رښتیا ده، د بنو المستلق ټول قوم جمع دی، مسلح دی، وسلې برابر کړي دي او غیر چا پیره کومې چې قبیلې دي بانډې دي د هغې نه هم خلک راغونډ کړي دي. خو مضبوطه اراده لري چې په مدینه منوره باندې حمله وکړو او مسلمان مکمل ختم کو. لوی سازش واقعي کدی راغلی و په مدینه حمله کړې وې، نو که د الله امداد نه وي نو مسلمان ته به لوی تاوان رسولی. حضور پاک مرګرو سره مشوره وکړه چې دوی راځي او په مونږ حمله کوي، نو مونږ ولې لاړ نه شو؟ دی به ویریږي او دا جرأت به ونه کړي. نو په شعبان پنځمه هجره کې حضور پاک مبارک د صحابه یو لښکر تیار کړ، پې ورغلل. په مدینه منوره باندې حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر مقرر کړ. دا به د پیغمبر علیه السلام طریقه وه چې بهر ته بتنو په مدینه به یو امیر مقرر کړ چې دا خلک د هغه د امارت او د بادشاه لاندې وي متفقي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر کو، حضور پاک سره صحابه ولاړ، هغې تیاری کو. هغې ته څه پته وه؟ هغې خو مسلمان به ناخبرې، مونږ به پې ناګهاني حمله وکړو، مسلمان به ختم کړو. دې کې پې نبي علیه السلام سره صحابه ورغلل. چې ورغې مخکې شو پې حمله پې وکړه، خدای پاک مسلمانانو له برې ورکړ. حالانکه د چا په کلي ورتلل او د چا په قوم ورتلل او حمله کول دا آسار کار نه دی، ګران کار دی. داسې برې خدای مسلمانانو له ورکړ چې د کافرانو نه یې ډېر لوی سامان په غنیمت کې راوړو. 2000 یې اوښان راوستل، 2000 دغه اوښانو چې هغوی د مسلمان خلاف استعمالول. 15,000 یې ګډه چیلې راوستې او 200 کورنۍ یې قیدیان کړل، مکمل سره د ماشومانو، سره د ښځو او سره د بوډاګانو
ټول قیدیان کله مدینه منوره ته راوستل چې تاسو سره اخر بد څه دي زمون خپل دین تاسو خپل دین ځانمن ولې نه پرېږدي حضور پاک چې د مکې نه مدینه ته هجرت وکړو په خدای یقین کوي خلک کوئی بدر کې جنگ وشو ګوره دی براتلل او د مسلمانانو په چراغا به حمله کولې دی براتلل او د مسلمانانو باغونه به سوځول دا د مکې کافر براتل او د مسلمانانو چې کم درمندونه وو هغه ته به ورونه ورته کړل او چې کم مسلمان به پلاره کې ګیره وه ټکاو به نو ظلم نه دی درته وطن پرې خود کلی دته پرې خود کورونه دته ډک پرې خودل د سامان سره تر روتل او پټی دته پرې خودل خاندان دته پرې خود کور کلی سو پرې دی نو پاره می پرې دی کړه نبی علیہ السلام وته تاسو تما سویلی زما خپل دین دی لکم دینکم ولی دین د جهاد د فرضیت نمخ کی خبره ده تاسو خپل دین زما خپل دین ولی به پارام نه پرې دی اوس دا بنو المصطلق قوم چې دوی سره د پیغمبر علیه السلام سو دوی کافرو او صحابه مسلمانان دي د دوی خپل دین دا دوی خپل دین او د کلی نه دی د وطن نه دی د علاقې نه دی نو کار مستدی چې تاسو راځي په مدینه د حمله اراده لري بس خدای پاک د حضور پاک مدد کوي حمله په وکړه مسلمانانو 200 کورنۍ ته غون قیدیان کړل 15 ګډ چیلې 2000 خان د اعتراف واستل چې دې څنګه په مخه کړل په دې قیدیانو کې یو جنې و جویریه نومو جویریه پیغمبر علیہ السلام دا غنیمتونه تقسیم کړل یو صحابي دی حضرت ثابت او دا کم دی چې جنگ شوی دغه د یو چینه و هغه ته به مرسیع وي داغه چینی نومو نو دی جنگ ته په دی وجه غزوه مرسیع هم وي چې دا غنیمت یې څنګه واسطه او تقسیم یې وکړ نو دا جویریه دا د دوی د سردار لور و د حارث ابن ابي زرع دا غ لور و نو دا ثابت ابن قیس رضی الله عنه په غنیمت کې ورسېده دی جویریه وته و چې دا څه کار دی چې تا ته پته را چې زه د خپل قوم د سردار لور یم او زه ستا په عیسه کې ورسېدم نو ته ما سره یو مهرباني وکړه ما ازاده کړه او یا داسې ده چې ستاسو کوم سردار دی حضور پاک یې ورته یاد کړه نو ما غله ورکړې د سردار لور یم نو که ستاسو سردار سره یم نو دا به د ما دپاره بهتره ثابت ابن قیس ورته وایي داسې به وکړم زه به تا ازاده کړم خو په یو شرط کتابت به ورته وي مکاتبه به دې کړم دومره پیسې به مال را پیدا کړي ابه راکړې نو زه به دې ازاده کړم دا جینۍ راله جویریه او د حضور پاک ته مخامخ ودرېده وی صاحب زما نوم جویریه دی زه د بنو المصطلق دا قوم چې کم سردار د حارث دا غلوري او زه په غنیمت کې د ثابت ابن قیس رسېدلی زه غله نیم مناسب زه مهرباني وکړه ته ما ځان ته کړه ستا وینځه به یم ستا خدمت وکړو او یا به داسې وکړمه چې پیسې راکړه هغه ما ته وایي چې ورشه پیسې راوړه زه به دې ازاده کړم د سردار لور یم او داسې یو عام انسان سره نشم پاتې کېدی حضور پاک ورته ډېره ښکلې خبره وکړه وی چې زه تاله اختیار درکم مکمل اختیار نو څنګه دې خوښه ده هغې ورته ووایي چې د الله رسوله دا خو زما اختیار دې راکړه نو بیا به فیصله زما په خپل لاس کې وي وی بالکل تاله مې اختیار درکړه چې ستا څنګه خوښي هغسې وکړه دې جنۍ خو حضور پاک مخکې نه و لیدلي د هغې خو دا خیال و چې دا به عام یو بادشاه وی او یو مشر وی او چې د نبي علیه السلام خبرې یې واورېدې او د حضور پاک حالت ته یې وکتل نو دا لږ سوچ یې وکړو سوچ ته پس وی چې اختیار زمی نو زه دا غواړم چې ستا په نکاح کې راشم نبي علیه السلام یې ستا خوښه ده ډېره ښه ده ثابت ابن قیس ته نبي علیه السلام ووی وی زه هغه سره خپله خبره د خلاصه کړه راله د حضور پاک په نکاح کې خو لا فیصله د نکاح نبي صاحب ونه کړه وی زه ته خپل سوچ وکړه وی زما خو داسې خوښه ده وی زه خیر دی فوري فیصله مه کوه په دې ته سوچ وکړه پلار یې راغی دا حارث او ځان سره بلا اوښان راوستل
او په دې خیال لاغې چې د مالور په قیدیانو کې بنده ده چې دا لور را خلاصه کوم او چې مسلمانان څومره مال غواړي چې ولا ورکم. نو د پلار اوښان راوستل او پکې یو دوه قیمتي اوښانو، هغې د مدینې نه بار یو غرو، دا غر په ویښ کې سملول او وې تړل. وې زه دا اوښان بوزمه که په دې مې لور را خلاصه شو خو ټیک ته، او که په دې را خلاصه نه شوه نو بیا به دا دوه قیمتي اوښان دي دا به مور سره کم، دا به زما د دې لور فدیه شي. هغه اوښان یې د هغه غونډۍ شاته سملول، سړی یې پې مقرر که او دا باقي اوښان یې مدینې ته راوستل. حضور پاک ته ودرېد، وی صاحب زه حارث یم. وی ګوره ظلم دې کو که نه، تا څه کار و چې په مدینه یې د حملې اراده کوله او د بار نه دې قوم راغوښته. نو خدای مونږ له برې راکړه چې مونږ ته پته ولګېده او مونږ درلو حمله هم در باندې وکړله. وی صاحب هر څه چې وشو په خپل ځای دي، زه یو خبرې له راغلی یم، سوال درته کومه، تا ته مخامخ ولاړی. وی وایه. وی د اوښان مې روستې دي، زما لور په دې قیدیانو کې د ما له خپله لور راکړي. حضور پاک ورته وفرمایل دوه خبرې ورته وکړې. وی که د اختیار ستا لور له ورکم څنګه به اوښان نه غواړم دنه، ستا لور له اختیار ورکم بیا به څنګه. وی بس صاحب که لور له مې د اختیار ورکه خدا به په ما غټ احسان وکړي. دا هغه خدا خیال و چې لور له مې اختیار ورکړي نو لور مې بیا دلته کم ځای پاتې کېږي، ابه ما سره خامخا ځي. وی ښه ورشه لور سره دې مشوره وکړه. دې لار جویریې رضی الله تعالی عنها ته وی ای بچې ما خو ستا په فدیه کې بله اوښان روستې دي، دوه اوښان ده پټ کړي دي هغه نه ښکاره کوي، بله اوښان مې روستې دي او رالم او ستاسو د مدینې د مشر ته مې هغه اوښان پیش کړل، خو هغه ما ته ووایي چې ستا د لور اختیار دی. نو بچې زه چې ځو اختیار ورشه ورته ووایه. او ورته وایي چې بابا زه خو نه ځم. وی چېرته نه ځې؟ وی کلي ته. وی ولې؟ وی زه خو هم ده سره پاتې کېدل غواړم، دا خو د خدای رښتونی پیغمبر دی، دا خو د ما دپاره یو قسمت دی چې خدای پاک ما د سره پاتې کړي، زه خو د مسلمانانو د مشر سره نکاح کول غواړم. وی درس کې؟ وی نه. چې دی راغی حضور پاک ته مخامخ ودرېده، نبی علیہ السلام ورته وی وی حارثه وی هغه دوه اوښان دې کوم ځای پټ کړي دي؟ وی دا الله رسول تا ته چالوي؟ وی ما ته زما رب ولوي د پلانکې غونډۍ شاته هغه دوه اوښان وتړل او باقي دې راوستل. بس خو چې دی ووی وی اشهد انک رسول الله، وی زه د دې خبرې ګوی ورکوم چې د خدای رسول یې. هغې نه خو یو زه خبر یم، یو ته خدای خبر، بل چاته خو د هغې پته نه لګي. اخو ما د غونډۍ شاته تړلي سړی مې ورته ودرولی دی، تا ته چې چا الوی معلومیږي دا چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې او خدای پاک ته خبر کړي. وی بس زه کلمه ویم هم خدای مسلمان کو. هغه جویریه رضی الله تعالی عنها په خپله خوښه د حضور پاک په نکاح کې داخله شوه، مسلمانه شوه. د هغې فایده څومره راووته؟ فایده دا راووته چې صحابو سره هغه 200 کورنۍ کومې قیدې وې، کوم ماشومان قیدیانو او کومې ښځې او کوم بچي، هغې وې دا ټول د پیغمبر علیه السلام د بیبي خپلوان دي، د جویریې رضی الله تعالی عنها. نو ټول یې آزاد کړل. د سیل میں بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها فرمایل وی د جویریې نه زیاته خوش قسمته بیبي مونږ په سترګو بله نه ده لیدلې. وی ولې؟ وی ځکه چې د یو صحابي سره ورسېده نو د هغه نه را منتقله شو حضور پاک له، نبي علیه السلام یې خوښ کړ. او دویمه خوش قسمته دا وه چې د دې د وجې نه د دې ټول قوم خدای پاک آزاد کړ. ټول قوم چې څومره او د بنو المصطلق او څومره قیدیانو دا ټول آزاد شو، او چې ټول آزاد شو نو په یو جبه خدای ټول مسلمانان کړل. ګوره دا یو فایده خدای پاک ورسول. د مارونو په دې جهاد د بنو المصطلق په دې غزا کې یو څو واقعات پېښ شوي. یو واقعه په دې کې دام پېښه وه چې په دې کې منافقین هم د نبي علیه السلام سره ملګري وو. منافقین خو به تلل، دا په مدینه منوره کې یو ټولګي و د منافقین، مشر یې عبدالله ابن ابی، سردارو د منافقانو. دی به په جبه باندې د اسلام او د ایمان خبرې کولې، زړه کې دننه د مسلمان دشمنانو.
کافر. قرآن شریف کې الله فرمایي اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، چې مسلمانانو سره به کله ملو شو دی به مونږ خو مسلمانان یو، مونږ خو مسلمان شوي ایمان هم راوړی. واذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم، او چې خپلو د مشرانو شیطانانو سره به ملو شو هغوی ته به ګوره ستاسو ملګري. هلکه تاسو چې مسلمانانو سره کینې او منځونه ورسره کوئ او جنګونو له ورسره ځئ، وانا نحن مستهزئون، ټوکې ورپورې کوو، یاره خاندو ورپورې چې هغوی دوکه کوو او دا ورته ووایي چې ستاسو ملګري یو، حالانکې موږ د مسلمانانو ملګري نه یو. دله نه کافر او د خولې نه به د ایمان او د اسلام او د شریعت خبرې کولې، منځونه به کول او جنګونو جهادونو له به تلل. نو په دې جهاد د بنو المستلق کې منافقین هم. نو یو موقع کې د یو حوض په غاړه د یو مهاجر او د یو انصاري جګړه راغله. مهاجر لګی شو او انصاري یو سپېړه وو. نو په دې باندې مهاجر چغې کړې، هغه انصاري چغې کړې یا للانصار، اے انصارو راشئ زما مدد وکړئ. مهاجر چې دا خبره واورېده هغه وی یا للمهاجرین، اے مهاجرینو راشئ زما مدد وکړئ. مهاجر له مهاجرین رالل او انصاري له د مدینې خلک رالل انصار. چې حضور پاک دا आवाज اورید وی دا څه چل دی؟ وی دا صاحب د مهاجر او د انصاري جګړه رااله، په بو باندې د اوخ په بوکولو جګړه رااله. وی بیا نو مهاجر مهاجرین ته چغې واله او انصاري انصارو ته چغې واله. د یو مرګري رالل د بل مرالل. حضور پاک پاغه خپش ما بال دعوى الجاهلیه دعوها فانها منتنه. وی دا د جاهلیت چغې ولې وخه؟ دا خو د جاهلیت خبرې دي چې خلق یو قوم ځان لرا بلی او بل قوم ځان لرا بلی. د قومونو جګړې دا د جاهلیت خبرې دي. جنگ او جګړه که کوي ابا د اسلام او د کفر په نوم د قومیت په بنیاد بني. دا قومونه خدای صرف دې لپاره پیدا کړی دي چې خلق یو بل پیژني. د پنجابیم او د پښتونیم او پښتنو کې د بیا د فلان کې قوم سره تعلق لرم او د یوسف زی دی او د فلان کې دی او د فلان کې دی. دا د قومونو قرآن شریف کې الله فرمایي پیدا مې دې لپاره دا قومیتونه جوړ کړي دي لتعارفو چې تاسو په یو بل وپېژنئ. فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د خدای په نزد بهترین انسان هغه نه دی چې زه عربیم او دا عجمي دی، زه غوره یم او دا ناغوره دی. زه پښتون یم دا پنجابی دی، زه غوره یم او دا ناغوره دی. زه سندیم او دا پنجابی دی نو زه غوره شم او دا ناغوره شم. نه، د خدای په نزد غوروالی په تقوا دی. حضرت بلال رضی الله عنه دا پردی مسافر و د پردی وطن، د شکل نمتورو، جامع بم د غریب نوی، پردی غلامو خو چې تقوا پکې و پرهیزګاری پکې و. نو قسم دې د مکې د لویو لویو سردارانو نه د خدای په نزد بهتر دی. فضیلت په قوم نه دی. یو سړی د کمزوري قوم سره تعلق لري او عبادت یې وکړو، خدای ته ځان نږدې کړو، دی د غټ سردار نم چې هغه کې دین نی، د هغه بېدینه غټ سردار نم د خدای په نزد بهتر دی. نو حضور پاک په غصه شوي دا خو د جاهلیت خبرې دي. قرآن شریف کې الله فرمایي تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. یو بل سره چې امداد کوي په نیکۍ کې وکړي، په تقوا په پرهیزګارۍ کې وکړي، په ګناهونو کې به یو بل سره مدد نه کوي. اوس هم ډېر خلک د یو قوم سړی چې پاسي نو دا قوم ملګري ورسره ودرېږي، په ګناه کې مو سره ودرېږي. هلکه زه جنګ لزم راځه زه د سره ځم، زه د پلانکي مرګ لزم دا قوم والا وتوی زم د سره ځم. نه، په نیکۍ کې ودرېږه یو بل سره، په ګناه کې به یو بل سره نه ودرېږي. نو حضور پاک اعلان وکړو وی ما بارو دعوه الجاهلیه، وی دا د جاهلیت چغې ولې وهې چې مهاجر لري مهاجرین راځي او انصاري لري انصار راځي. نه، د قومیت په بنیاد یو بل سره مدد کول او د قومیت په بنیاد یو بل سره جنگ کول دا ګناه ده. وی دعوها فانها منتنه، وی دا د ګناه خبرې مکوئ.
چې مهاجر دې ځان له مهاجرین راغواړي او انصاري ځان له انصار راغواړي، وی دا بدبویه خبره ده. زمارونو دو سیزونه دی، یو ته نیکی و یو ته ګناه. نیکی خوشبویه ده او ګناه بدبویه ده. لکه دلته کې څنګه ګلاب خوشبویه ده او ګندګي نجاست د چرګې او یا د انسان یا د حیوان هغه بدبویي کوي. موږ ته خود دینه خوشبویي او بدبویي راځي. دا رنګیرونو دا نیکی چې ده دا خوشبویه ده، خوشبویه دا دینه فرشتو له خوشبویي ورده، خدای له خوشبویي ورده. او چې څومره ګناهونه دي بدبویه ده. ګوره ګنام داسې بدبویي کوي لکه ډیران چې څنګه بدبویي کوي. یو حدیث پاک کې راځي چې انسان دروغ وایي. نبی علیہ السلام فرمایي اذا کذب العبد، چې سړی دروغ وایي د دې دروغجن د خولې نه بدبویي ځي. تباعد عنه الملک میلا، نو فرشته د دې خولې نه یو میل تختی. دې کې دروغ وایي. اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. دغه دروغ وې د دې دروغ نه داسې ښه بیندي لکه ډیران چې یو میل ته فرشته لري تختی. دا دروغ بدوینه. په دې سفر کې حضور پاک را روانو چې مدینه ته را نږدې شو، نو صحابو ته اوس ښه بوی را باندې ولګید. داسې بوی را باندې ولګید چې داسې بوی را باندې چته نه لګېدلې. وی صاحب په دې علاقه کې خو څه مرداره نشته، بعضې وخت کې چې د مردار شی پروت دي د هغې نه بدبویي ځي. نبي علیه السلام نه چې د منافق مړ دی، چې د منافق مړ دی او دا بوی د هغه دغه روح دی. صحابو غږونه که پته نه وه چې مدینې ته راورسېدل، معلومات یې وکړل، نو په هغه ټیم په مدینه کې یو لوی منافق مردار شوی. دا دی ګوره د منافق د روح نه بوی دی. یو حدیث کې راځي چې نیک سړی کله مړ شي دا روح فرشتې راوالي او د جنت نه ول ښکلی کفن راوړي خشتا، نو په کفن کې ونغاړي، نو دا روح بر اسمان ته وړي اندراج د پاره علیین ته ځي. نو چې بر اسمان ته اندراج لوړي نو په دې لاره فرشتو باندې خوشبویي لګي. نا فرشتې دعا دته کوي، وی خدای الله وی دې سړي له جنتونه ورکا. نن د وجه په مون خوشبویي ولګېدله او فرشتې په دې فضا کې خوري دي. د خدای نه سوال کوي چې خدای دا روح په مونږ راواله. نور فرشتې وی الله دا روح په مونږ راواله، دې روح نه خوشبویي دي. او چې کوم سړی بدعملی او دې مړ شو د روح نه بدبویي دي، نو فرشتې خدای نه سوال کوي خدای په دې لار خدای روح د دم راواله، دم بر اندراج لروان یا خدای په دې طرف خیمه راواله او خیره وته کوي اے فلان کی خدای دې خوار کا، خدای دې هلاک کا، کته تا ګناه نه وکړي نن بستا د روح بدبوئی په مونږ نه لګیدل. یو بل وی محدث ته یو روایت نقل کوي وی چې کله انسان د ګناه اراده وکړي په دې ځل کې د ګناه اراده وکړي دا فرشتي په پیشي ها کرام الکاتبین کی طرف ته نیکه والا فرشتے ناستری، هغه فرشتے چې ستا نیکه لیکي. ګس طرف ته هغه فرشتے ناستری چې ستا ګناه لیکي. دوی ته څه پته لګي چې د انسان په لکه کې د ګناه سوچته او د انسان په لکه کې د نیکو سوچته. چې انسان په دې ځل کې د نیکه اراده وکي نو دا فرشتے لیکي، او کدی د ګناه اراده وکي نو دا فرشتے لیکي. دې ته څه پته لګي. سفیان ابن عیینه لوی محدث دی، هغه وی چې دا سړی د نیکۍ اراده وکړي نو د دې زړه نه خوشبویي بار راوځي. نو فرشتو ته پته ولګي دا خوشبویي د وجې نه چې د نیکۍ اراده کړې ده نو نیکي وله ولیکي. او کدی په دې زړه کې د ګناه اراده وکړي د دې زړه نه یو څه بوی راوچت شي، فرشتې په پوه شي چې دا بوی خو د ګناه دی، په زړه کې د ګناه اراده کړې ده نو هغه وله هغه ګناه ولیکي. لکه څنګه چې یو سړی دا هغه اګرمیو کی او د دې خولې نه څخه بوی په اګرمي سره راوځي. دقه رنګې د مارونو د معدې دا بوی په مون خراب او دغه لګي، بد بوی لګي. د ګناه بوی
دا په فرشتو باندې بدبویه لګي هغه ګناه او نیکی دا هغه خوشبویه او بدبویه نه معلومه. یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وسخا بوی را باندې ولګي یو په یو موقع فرمایل صحابه ته سب دا بوی د سده وی تاسو لګ باروزه نو دغه د منافقین لګیای د مسلمانانو غیبت کوي وی دا بوی دا غیب صحابه چې باندې لاړل واقعي منافقین لګیو ورسره کې ناستل هغه د مسلمانانو غیبت کو نو ګوره که څوک غیبت کوي یا څوک دروغ وای او یا څوک ګناه کوي نو دا غي نه یو ښه بویزي چې پاغي مونږ نه پويګو او پیغمبر په پويږي عليه السلام یا د کشف خواندان په پويږي او یا فرشتي په پويږي. ګناه دومره خطرناک شی دی څنګه په ظاهر کې د دې مادي سيزونو خواص دي الکه د دې شیدا خاصیت ته چې دا ګرم دی او دا یخ دی او دا خوشبویه دی او دا بدبویه دی دا رنګه چې دا کم روحاني سيزونه دي غیر مادي د دې خپل خاصیت دي د نیکه خاصیت یخ دی یخ د ګناه خاصیت ګرم دی. ګوره حدیثو کې ناراضي حدیثو کې چې نبی علیہ السلام دعا کوي سوي اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد خدای زما دا ګناهونه په اوبو باندې پاک کې په ووره وینځي او په غلې باندې وینځي. نو علماء په نورې معنی هم کوي او یو آسانه معنی دا ده چې د ګناه خاصیت ګرم دی ګرم لکه څنګه ظاهري وجود ګرم شي او خلق په د پاسه او باچي ګوره تبه والا باندې خلق او باچي کنه یا د ګاډي انجن ګرم شي نو خلق په د پاسه او باچي کنه چي نو څنګه ظاهري ګرمي او بولر کې د قرنګي چې کوم روحاني غیر مادي د ګناه تاو دی هغه هم په الله د سوال کې چې خدای په بو او په غلې او په وره باندې را لری کې نو د ګناه خاصیت ګرم شي یو بل څنګه ظاهري شي خوشبوې او بدبوې دي دا رنګي نیکی او د نیکی خاصیت دا دی چې دا خوشبوې ده او د ګناه خاصیت دا دی چې دا بدبوې ده. نو حضور پاک صحابه ته فرمایل وداوها ودا چغموه انها منتنا ودا خو بدبوې خبرې دي. عبد الله ابن ابي خو د مدینه هغه ته چاالوي ودا مهاجر او د انصاری جګړه رااله مهاجر لګي شو انصاری یو هغه ته مقابله وشو دی خو منافقو وی ګوره کنه ما درته نه وی چې دا مهاجرین مپرې ده کلی کې پرې خودل او عیاذا بالله دې سپکه خبره وکړي وی ساربم کړل ساربم اوس په موږ راو لګیدل اوس موږ وای مرګري وسره نور مدریدل او کنه دا خو نشو. نو عبد الله ابن ابي دخل یو خبره ورته ویلا رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل ودا سکار چې دا مهاجر ډیر ذلیل خلق دي او موږ د مدینه خلق ډیر عزتمن یو نو چې مدینه تلار شو نو دا مهاجر به بس حضور پاک او دا مرګري به غونډو باسو چې خپل وطن ته مکه یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام ته الوی وی سیف عبد الله ابن ابي خطا څه خبره کوي چې موږ عزتمن یو او دا مهاجرین ذلیل دي او که مدینه تلاړو دوی به باسو. نبی علیہ السلام فورا عبد الله ابن ابي پسې سوال جواب ولېګا او راوي غوښته وی تا دا خبره کړې هغه وی قسم په خدای کې مې دا خبره کړې دروغ یو او قسم یو خو نو حضور پاک دا هغه قسم تاو قتل هغه صحابي ته وی ګوره ما تر دروغ ومه او د قوم په یو مشر دی الزام ولګاو صحابي وی خدای بس پریشان شو لکه چې هغه قسم وخوان او قسم چې د پیغمبر په مخ کې اوخره خدای په نوم خو پیغمبر اعتماد کوي وی لیک سات تیر شو نو نبی علیہ السلام ما پس استاد راولېګا وی دی غختم وی ما ته وی چې خپکیګه ما خدای په قران کې ستاسو تصدیق کو د عبد الله ابن ابي تکذیب وکړ هغه قسم په دروغ غوړنه. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې پتہ ولګی دا چې دا خدا خبره کړی دا خدای په قران شریف کې فرمایي چې دې دا خبره وکړي لا رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل. حضرت عمر راغی وی شیب حکم راتاو کا کہ دا دے منافق دا سر پتو روگا اخو بہادر انسانو تیار تابیدار ناز دو وی حکم کا چی دا سر تیوا
نبی علیہ السلام میں نه غږ به ورته نه کړي. بیا به سبا خلک وایي چې مسلمانان خپل ملګري وژني. نو مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې یو ډېره ښکلې خبره لیکلې ده. وی عبدالله ابن ابی پسې عمر پاسېدلی تنگو مدی پریخو زما ټوقې خو به ده کولې خلک میدان ته راغونډول او خلک به خندول او زما جامه او شکل به جوړ کړو نو چې د چا نه تنګ وم نو خدایا دې پرېښود. الله وی ستا جامې چولې نو ما له حیا راله چې یو سړي ظاهر شکل ستا په شان جوړ کړی دی او جامې هم ستا په شان جوړ کړې ده او زه وله سزا ورکړم. ما له حیا راځي روغ ورې تاسو ته هم زه وایم موږ مسلمانان یو او خدای موږ له ډېر ښکلي پیغمبر مبارک راکړی. نو موږ نه هم پکار دی چې موږ د حضور پاک مبارک په شان جامې استعمال کړو او د حضور پاک په شان شکل ځان له جوړ کړو او د حضور پاک په شان اوکړه وړه د هغې په شان کردار او د هغې په شان لباس ځان له جوړ کړو. خلک د انګریز په لباس نن فخر کوي. هغه ته جامه اچوي چې د انګریزانو په شان دی او هغه ته شکل جوړوي چې د پیرنګیانو شکل دی. قسم دی چې د حضور پاک شکل دا خدای ته خوښ و ځکه خو هغه له هغسې شکل ورکړي. نو موږ له پکار یو منافق داسې دی منافق چې دې دننه منافق دی خو شکل یې د مسلمان جوړ کړی دی د هغې په وجه خدای دې بچ کوي. یو کافر دی دننه کافر دی او د موسی علیہ السلام د ټوکو د وجې به د هغه لباس اچو او خدای پاک بچ کړ. نو حضور پاک حضرت عمر ته فرمایل وی عمره وی ظاهر کې شکل زمونږ دی د صحابهو دی نو خلک وایي چې مسلمانان خپل سړی وژني غږ ورته مه کوئ. نبي علیہ السلام مدینې منورې ته راغی. د دې عبدالله ابن ابی زوی دی هغه سوچه مسلمان دی د هغه نوم هم عبدالله دی. هغه راغی حضور پاک ته کېناست. وی صاحب یو خبرې له راغلی وی وایه وی زه خبر شویم چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی دی. وی نو بیا نو وی که زما د پلار د مرګ اعلان دی کړي نو صاحب ما ته ووایه چې زه لاړ شم او پلار مړ کم او سر یې راوړم او ستا په خپو کې وغورځوم نه بل چا په لاس یې مه وژنه. زه پېښه و زما پلار پېښه اوس به زما د پلار سر ستا خپو کې پروت دی. حضور پاک ورته وفرمایل چې نه ما خو ستا د پلار د مرګ اعلان نه دی کړی. نو دې سره د هغې لاړ دا پلار یې په اس باندې سورو عبدالله ابن ابی دا زوی ورته لار کې وناړو اس یې کلک ونیو وی بابا را کوش کوز یې کړ او د دې مری نه کلک ونیو د دې ګریوان او توره یې ورپسې راوانه شته. پلار ورته وایي بچې ته زما زوی نه وی یم او د دې پلار او زوی یو بل سره ډېره مینه وه. خامخا د پلار او د زوی مینه خو بعضې پلار او زوی داسې چې د هغې یو بل سره ډېر محبت وي. ای بچې ته زما هغه فلانکې زوی نه وی بابا یم بلکل یم. وی بیا توره دې باندې پسې ولې واغېشته وی د ګریوان نه دې ونیولم وی تا حضور پاک ته ذلیله ویلي دي او ځان ته دې عزتمن ویلي دي. تا ویلی دی چې که مدینې ته لاړو زه عزتمند یم او حضور پاک د هغه ملګري ذلیله دي دا به وباسو پرېږدونه ځان ته د عزتمن او حضور پاک ته ذلیل. بابا ډېر راته ګران دی زما پلار خو قسم په خدای که د حضور پاک نه راته ګران دی راته ستا نه ګران دی. وی اوس به وی چې زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی هله دې پرېږدم او که دا نه وی دغه توره باندې دې سر وام وی زه ذلیل یم او نبی علیہ السلام نوم یې واغې چې هغه عزتمند دی. وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی. وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی. وی زه په مخه دی
مسلمان چې مسلمانی ابا د خدای او د رسول په مقابله کې بیا پلار نه دی، نه به پلار پیژني، نه به رور پیژني، نه به ښځه پیژني، نه به تربور پیژني. د بدر په جنگ کې چې کله مبارزه کېده د یو بل سره جنګېدل، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالرحمن میدان ته راووت او تورې لاس کې اوچته کړه او چغې وواله هل من مبارز، شته چې څوک زما مقابلې له راوځي. دا به یو میدان ته وتل، پرزونې به یې کولې، عام جنگ به وروسته شروع کېده. هل من مبارز، شته چې زما مقابلې له څوک راوځي. چې دا आवाज یې وکړ، حضرت ابوبکر صدیق आवाज واورېد، نو د زوی आवाज خو پیژندل کېږي. چا نه تپوس وکړو، وی دا आवाज د عبدالرحمن خو نه زما د زوی، وی جی دی بس تورې له شرنګ ورکړه او منډه یې کړه. وی تاسو مه ورځئ، زه ورځم. حضور پاک لږ د مټه ونیوه، وی ابوبکر ته به نه ورځې، بل څوک دې میدان ته ورسي. د صحابه خاصیت داو او د مسلمان خاصیت بدای چې د خدای او د رسول په مقابله کې به نه زوی پیژني، نه برور پیژني، نه به تربور پیژني. نن موږ څه کوو؟ نن موږ د رور او د تربور، د پلار او د زوی د خاطره خدای او رسول پرېښي، نه مو دې پرېښي. رور سره او تربور سره خلک پردي مرګ له نه ځي. ولې ګناه ګټې؟ قومي سره خلک مرګ له نه ځي، والو ټکولو له ورسره نه ځي، پردي عزت اخیستو له ورسره نه ځي. نو دا د خپل قوم چې خدای او رسول دې پرېښود کړه. د قوم سړي سره قوم نه ودرېږي. دې ته دا ورته نه وایي چې هلکه ګورې که په نیکۍ کې خو د سره ودرېږم او په ګناه کې د سره نه ودرېږم. نه، که هغه نیکي کوي او که ګناه کوي، بلکې عموما زمونږ جګړې خو د ګناهونو جګړې وي، نو قوم سره ولاړ دی. دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده. صحابه دې ته نه دي کتلې، دی زوی دی او کافر دی، بس دا سره ختم. دا زوی دی، دا پلار دی، دا منافق دی، دا کافر دی، توره سره مخامخ راغشته ده. خدای او رسول د هر چا نه مخکې دی. زمارونو په دې جنگ کې یو خدا واقع پیښه شو، یو واقع په دې جنگ کې بله پیښه شوې ده. ډېره عجیبه واقع ده او ډېره خطرناکه واقع ده. په دې جنگ کې د حضور پاک مبارک سره په بیبیانو کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او یو ورسره حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. د حضور پاک په دا مبارک عادتو چې کله به په سفر ته بیبیانې ګړې وې نو قراندازي به یې وکړه، نو چې د چا نوم به په پچه راوخت به ځان سره بوتله. بیبي عایشه صدیقه فرمایي وی په دې جنگ کې زما نوم راوخت او د ام سلمې رضی الله تعالی عنها نوم راوخت، مونږ یې ځان سره بوت. چې واپس راتلل نو په یو ځای کې دمه وکړه، ځکه د شپې به یو ځای کې دمه کوله. چې دمه یو ځای کې وکړله، صحابه مو د شوخانې او تړل خیمې خښې کړې. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی دما خو عمر کم نو عمرو، نو وی ما دا چلو که چې د لاړمه او د سماتي له صحرا کې لرې ښځو له به ځان له ځای مقرر کړه چې که زنانه او د سماته کې هغه طرف ته مه کوي، اخوا به سړي نه دي. او د سماتې له لاړه شپه وه. چې واپس رالم نو وی زما یو امیل و ارانه غورځېدلی په لاره چې ته پروت یم. وی په کار دا وه چې ما حضور پاک ته ویلي چې د الله رسوله ما نه امیل پروت دی، زه د امیل ګورم، یا صحابو ته ووایه چې د امیل وګورئ. وی ما دا خبره ونه کړه. وی ما وی چې زه خو په دې لاره پروت دی او چې زه د اودسماتي ځای له لاړ شم واپس راځم نو د امیل به پیدا کړم او زر به راځم. اودسماتي له به وی مونږ لرې تلو، وی چې لاړم امیل مې کته او وی زه چې په کوم اوښ باندې سورېدلم د لرګي یو غټه ډولۍ به وه، وی زه به هغه ډولۍ ته وختم.
نو وی صحابه با غډولې او چته کړه او په اوخ د پاسه به کېښوده او وی ښځې دا هغه وخت و چې زمونږ ډېر واړه واړه وجودونه ډوډۍ نه وه نو چې د په څلورمه پنځمه ورځ باندې وړی ډوډۍ میلاو شوه هم هم یو نوړی دوه وه وی وجودونه هم ډېر واړه وی زه لاړم هغه عامل مې طلب کوم او دې کې نبي علیه السلام اعلان وکړه چې ځای چې ځو وی صحابه و خو د لرګي ډولۍ وه غټه درانه هغوی هغه ډولۍ اوچته کړه او په اوښ یې کېښوده او د هغوی دا ګمان و چې ګنې عایشه پکې ده داړو هغوی وی سوچ ونه کړه چې دا ډولۍ سپکه ده او دې کې به داني خو وی هغوی پې ځکه پوه نه شو چې زما وجود راکوټی و او دا هغه خلک و چې زما په ډولۍ باندې مستقل مقرر و لکه زما ډولۍ به د اوښ نه دوی کوزوله او زما ډولۍ به بیا اوچتوله او په اوښ به دوی کېنوله نو بس هغوی خو ډولۍ اوچته کړه او قافله روانه شو وی چې زه دغه راوخته نور راوخت نو زما میل پیدا شو وی میل مې راواغېسته وی چې زه رالم ومې کتل قافله تلې ده خدایا اوس په کوم طرف لاړه شم وی ماله کې سوچ کو چې راشه دا کم ځای کې مونږ شپه تېره کړې ده زه به دلته سم کېنم نو بل منزل کې به صحابو ته پته ولګي زما ډولۍ به کوزه کي چې زه پکې نه یم نو حضور پاک به خبر شي نو ما پسې به څوک راولېږي وی زه په هغه ځای کې کېناستم او څملاستم وی دې کې خوب راغورځه شوم نو د حضور پاک به دا طریقه وه چې یو څو کسان صحابه به د لښکر نه وروستو را روان کړي چې تاسو مونږ پسې لږ وروستو راځئ ولې هسې نه د شا نه څوک حمله را باندې ونه کړي یو صحابي حضرت صفوان رضی الله عنه وی هغه په خپل اوښ را روانو وی چې راورسېده او زه ولیدم نو زه وپېژندم ځکه چې د حجاب د پردې د آیاتونو نه مخکې به ده زه لیدلم پردې حکم نو نازل وی چې زه ولیدلم زه وپېژندم وی ده وی انا لله و انا الیه راجعون چې دا یوازې دلته څه کوي وی زه د ده په دې انا لله راویښه شم وی زما د قسم د الله په ذاتي بیبي عایشه وی که د دې صفوان نه به د دې انا لله نه بغیر ما بله خبر اورېدلې وی بهر کې اوښې سملاو او چې اوښې سینګ سملاو نو د اوښ په دې کونډۍ باندې خپه کېښوده چې دې ټوپ ونه وای او زه پاسېدم څادر مې په ځان برابر کړ او په اوښ د پاسه سوره شم اوښ روان کده او د غرمې وخت و چې نبی علیہ السلام یو ځای کې دمه کړې وه هلته ورورسېد حضور پاک ته مې الوی چې صاحب دغسې واقع وه ډېره ښه مدینې منورې ته لاړ په مدینه کې منافقانو په بیبي عایشې صدیقې الزام ولګو عایشه صدیقه فرمایي وی زه د سننیم خبر وی زه هسې ناجوړه شم په مدینه کې بیمارو وی نور راته پته نه لګي دوم په دې سفر کې دا واقع پیښه شو بدن المستلق والا سفر کې وی نور زه خپه نه وم خو نبي علیه السلام به نور کله چې ما سره کومه مینه نه کوله نو هغه مینه نه کوله را سره او چې کومه خوش طبیعتي به را سره کوله هغه نه کوله وی زه بیمار وم صرف دومره به راغې ما نه به یې تپوس کړو کیف تیکم څنګه یې ما ورته چې صاحب ښه بیا به وویل چې ما ته نوره پته نه لګي چې څه مسله ده نو یې زما رشته داره و ام مستح وی هغې ته ما وی چې اودس ماتې لځو وی دا هغه زمانه وه چې د مدینې خلکو به په کورونو کې نه ښځو اودس ماته و نه سړو د ښځو ځان له ځای مقرر و چې هلته به اودس ماتې لځي او د سړو ځان له ځای مقرر و مدینه کې په کورونو کې د هغې رواج ده چې په کور کې دننه به اودس نه ماتو نه سړو نه ښځو دا چا خپل رواج نو ما دې ام مستح ته وی چې زه چې زه اودس ماتې لځم وی دا را سره شو ما هم برقه په سر کړه غټ پړونی و دیم وی لاړ اودس ماتې ده وی چې واپس راتلو نو دې ام مستح تیندک وخوړه دغه را یې خوړه را پرېښوده نو یې زوی ته یې خیرې وکړې چې تعیسه مستح دې خدای هلاک کړي وی بیا دغه را وخوړه بیا خیره وکړه بیا دغه را وخوړه بیا خیره وکړه وی ما ورته وی تسبین رجلا شهد بدرا دا څه کې ستا زوی خو بدري دی د بدر صحابي دی نو ته بدري ته خیرې کې دا زوی مستح بدر او د بدر کې چې چا شرکت کړی دی د خدای په نزد هغه ډېر بهتر دی ځکه یو ځل حضور پاک
نہ جبریل علیہ السلام تپوسو کو وی کیف تعدون اہل بدر فیکم وی اہل بدر ستاسو سخیال دی چسنگ خلق دی نبی علیہ السلام وتوی پټول مسلمانانو کې هغه خلق چې بدر کې شرکت کړی دا بهترین خلق دی نو جبریل وتسوی وی کوم فرشتو چې د بدر په غزا کې شرکت کړي د ټولو فرشتو کې هغه بهترین فرشتي دي وکذالک من شهد بدرا من الملائکه نو بی بی عائشہ وتوی د مور ته چې استاد وی خو بدری دی بدر کې شریک دی نو تاغه ته خیره کې نو مور راتوي چې تا ته سپته لګي قمقله د څه خبره مې چې ولې وی چې د استماز وی خو پتا الزام لګولې مې کې د الزام وی چې دغه سته بدنامه کړي اوهو وی چې کور تراله مرض مې نور زیات شو دا شو دا چې نبی علیہ السلام سورزونه کور ته راځي او ما سره هغه تعلق نه ساتي چې کوم مخکنی دی دا خدا وجه ده وی چې دې کې حضور پاک کور ته راغی وی ما ته چې صاحب مور کړه لاړه شم وی ما مطلب دا چې مور کړه لاړه شم چې معلومات ته والا مور کړه لاړه شم وی حضور پاک مبارک را اجازه ترا وی مور کړه لاړه وی چې مور لاړه ما وی مور ته وی چې مور دا څه مسله ده وی ما ته چې بچي مخه پکېږي هیڅ فکر مکاو هیڅ اب نشتا وی ما چې نه ما پوي کا وی راته صرف دومره وی چې بچي خیر دې چې کومه خزه ډولې وی کنو د خاون خو خامي او بنیم وی نو خلکو پس خبرې کوي بنیم خبرې کوي او وی ما چې خدا خبرې جوړ ما پس کیږي وی ما ته وی چې پزان قلار کا خدای به خیر کی وی ما چې موري نبی علیہ السلام دې خبرونه خبر دی یو مې چې پلار مې ته خبر دی ابو بکر ویو بس جلا په جلا شوم وی ټول شپه مې وجلل او په دې شپه کې ما د خوب رانجم وانه چول رانجه څونه معمولی شی دی د خوب رانجه دا چې ما په دې شپه کې پټې خوب مونږ او یو شان جاړم او سار ورځ مې ټول په جلا کې تیر کړه چې خدای پاک داسې دی دا خو زما یوازې ذات نه دی که په ما چا غلط الزام ولګو زما پلار لاړ بدنام شو تباه شو حضور پاک تلوي ضرر دی ځکه د نبی علیہ السلام مبارک ته زما د وجه دا څه مسله ده لیکن نبی علیہ السلام ډېر پریشان میټینګ یې راوغوښت حضرت علي راوغوښته علي صاحب ته وایي چې علي څوک حضور پاک انتهایی پریشان دی او په دې کې مرکزی کردار د عبدالله ابن ابی دی هغه ته به خلک راغونډېدل او دا پراپیګانډې به یې کول بهر کیف علي صاحب سره مشوره وکړه وی څه چل وکړو علي صاحب ورته وایي وی دا الله رسول ولې فکرمند دی النساء سواها وی ښځې د دې نه علاوه ډېرې زیاتې دي له ښځې لږې دي څه وی خیر داسې کار وکړه چې د کور ستا کومه وینځره بریره هغې نه تپوس وکړه ابه راته پوره لوایي حضور پاک حضرت بریره راوغوښت بریرې ته په دې عایشې پوهېږې چې دا څنګه ده بریرې ورته وی د الله رسوله قسم مې دې په خدای وي که زه په عایشه کې په دومره عیب پوه شوی دونه عیب پکې نشته او وی ما ته داسې معلومه ده عایشه لکه زرګر ته چې سره در سنګ معلومي هیڅ غلطي پکې نشته صرف یو شی دی چې عمر یې کم دی نو کله اوړه واغږي دا تیوده شي نو چیلی راشي هغه اوړه وخوري دا یو بې پروا ده عمر کم دی بې پروا ده نه څه بې پروایي کې شوي بی او باقي پکې غلطي نشته بیبیانو نے تپوس کو اسامه ابن زید نے تپوس کو د کور خاوند دی د حضور پاک د مریض وی دی وستا څه خیال دی وی صاحب د سورو درو ټوکړل ما ته پته نه نږدې نه راته معلومه ده بیبیانو نے تپوس کو حضرت زینب بنت جحش دا سنوري بیبیانه چا د پیغمبر علیه السلام دلته قتل نو هغه ته به وی چې صاحب ولې پریشانه کیږي بس پرې کې د نورې ښځې نه کیدي څه حضور پاک میټینګ راغو د صحابه په مدینه منوره کې او ډېر صحابه کېنول وی زه څوک هم زه خو ډېر پریشان یم په ما خو ډېر لوی ټینشن دباو دی او بیا فورا حضور پاک د عبدالله ابن ابی نوم واغشته وی ردی سړي نو ما څوک خلاص کی دی خو ما ته هر قسمه تکلیف را رسوي او حتی چې زما په بیبي باندې د ظالم الزام ولګاو او یې څوک چې چا الزام ولګاو هغه صحابي ما ته معلوم دی
هغه صحابي غریب په کور کې به ناسو جړل به هغه به داسې جړا کوله چې عادت نشم ویلې وی دی خو زما کور ته ما سره زمانه بغیر نه داخلېږي ما ته صحابي معلوم نه ما ته خپله بیبي معلومه ده او دې کمبخت چې دی نو زما پرې نه ښودم نو زما په کور کې دنې په مې الزام ولګا. سعد ابن معاذ رضی الله عنه د اوس قبیلې سردارو اپاسېده هغه وی صاحب ما ته حکم کوه که زمونږ د قوم نه کې دی اوس مردار کم مړی کم او که د خزرجیانو نه نو مې کېدله مړه کم. دا خبره لږ د خزرج قبیلې او سردار او سعد ابن عباده په هغه بده ولګېده. هغه وی ته داسې مه وایه که زمونږ د قوم نه مونږ به وجنو ته به څنګه وجنې. هغې دواړه یو بل سره په جګړه شو. بیا علیه السلام نبی علیه السلام مسله دفع کړه. راغې حضور پاک بی بی عایشې ته تپوس یې وکړو د عایشې صدیقې د مور نه ام رومان نه وی عایشه څه شوه وی صاحب هغه ناسته ده کور ګوټ کې وی څه حال یې دی وی ستا د کور نه چې کله راغلی ده هغسې په جاړه ده اوسه پورې جاړي اوښکې نه دې تللی شي او ستا د کور نه چې په کومه ورځ راغلی ده او ویښه ناسته ده او هغسې ویښه ناسته ده. بی بی عایشه صدیقه وی نبی علیہ السلام راغی ما ته کېناست وی ما ته وی عایشې رښتیا راته ووایه پوره حال وایه رښتیا. وی چې دا خبره څنګه نبی علیہ السلام وکړه وی ما له غصه راله عمر مې کم و مې چې د الله رسوله که زه درته اوس ووایم چې زه پاک یم هېڅ غلطي ما کې نشته نه یې منې زما خبره نه منې او که درته ووایم چې دا غلطي مې کړې ده نو اوس به ومنې خو زه تا ته اسم نه ویم اسم نه ویم صرف دا به ووایم د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام پلار چې څه ویلي و هغه ټکې درته ویم کله چې هغه ته خلکو ضرر ورسو نو هغه وی والله المستعان علی ما تصفون ای خلقه چې په ما ته هر څه تاسو وایې زما مدد د چا په لاس کې دی د الله بس زم دقه ویم والله المستعان علی ما تصفون. وی پاسېدم د حضور پاک نه او کېناستم بیا خدای ته په ژړا شو وی ما ته وی د ستا معامله خدای ته سپارلی شوې ده نو چې څه فیصله الله وکړه. وی ما ویلې لکه چې الله ته زما مسله وسپارلی شوې نو خدای ډېر مستغني بادشاه هېڅ پته نه لګي بنده خو زر خپله فیصله کوي د خدای فیصلې خو کله زر وي او کله وروسته وي. خدای ته زما فیصله وسپارلی شوه نو چې میاشت پس به فیصله کوي که کال پس به کوي او که لس کاله پس به وی دا حالت و چې حضور پاک باندې وحی راله وی چې وحی راله نو وی د حضور پاک هغه حالت خو ما ته معلوم و کنه وی دې درمیان کې ما یو ځل په مانځه ودرېدم وی چې په مانځه ودرېدم نو ما د سترګو په دې ګوټ کې کتل نو نبی علیہ السلام ما ته کتل وی چې کله ما په دې سترګو ګوټ کې ورته وکتل نو ایمان یې مخ واړاو دومره پریشان وی دې کې نبی علیہ السلام باندې وحی راله او د وحی کیفیت بدو چې په سخت یخنۍ کې به دې خولې به دی وی خولې پې شروع شو وی چې وحی ته سینګ لاړه نو وی ما ته آواز وکړه چې عایشې دلته راشي وی لومبۍ خبره یې دا وکړه چې عایشې مبارک دې شي قد برأک الله خدای پاک قرآن شریف کې ستا د پاکۍ اعلان وکړه اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم او پورا قرآن شریف کې خدای پاک تقریبا 12 آیتونه په سورت نور کې نازل کړل او الله د مسلمان نه ګیله وکړه قرآن شریف کې چې تاسو ته دا پته نه ده چې د پیغمبر مبارک نکاله به زه ګنده ښځه راولم که پاکه به راولم او چې تاسو دا خبرې واورېدې نو صحابو نه ګیله وکړه نو تاسو له دې خبرې رد ولې نه کوو او تاسو ته پته نه وه چې منافقین دا خبرې خورئ نو چې منافقین دا خبرې خورئ نو تاسو د منافقینو خبرې ولې ومنلې او قرآن کې فوراً الله اعلان وکړو الطیبات للطیبین د پاکو سړو سره پاکه ښځه لګي والطیبون للطیبات او د پاکو ښځو سره پاک سړي لګي نو چې پیغمبر پاک دی ښځه به د کوم ځای نه پلیته شي دا سوچ نه کوي په دې خبره ګوره الله قرآن شریف کې سختو الفاظو سره ګیله وکړه او بیا څه وی چې دا چې الزام لګولې څلور ګوان اوس پیدا کړي او که څلور ګوانې پیدا نه کړل نو رجم به ورکوم درې به ورکوم سنګسارو به
دو سرور گوان دی پیدا کی گوان چا سره چې تحقیق شروع شو چا سره گوان نشته الکه تا دا خبره ولی کړی دا فلان کی کولا الکه تا ولی کولا فلان کی کولا الکه تا ولی کولا فلان کی کولا دریو کسانو ته خبر راغونډ شو یو خزه او دریو کسانو ته راغونډ شو او دغه حرامي عبد الله ابن ابي پکې بچ شو ځکه هغه باندې ثبوت نو هغه نه چې تا تاسو کوئی فلان کې وای خپل وسره زنو درې کسان یو خزه او دو سړي هغه چې تاسو شو هغه سره دانو چې پلان کې ویلې دي د ثبوت ته سره سره هغه درې کسان هغه چې په جنگ کې منو په لار کې منو په سفر کې شریک نو نبی علیہ السلام هغه بیا درې ورکړي سزا ولا ورکړه دا یو واقع پیښ شو نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې ظاهر کې خدا خبره خنه ده خو په حقیقت کې د مسلمان د پاره د فائدې خبره وګرځیدله ولې د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها متعلق قرآن صفحه نازل کړه یو غون صورت دغه په صفحه کې خدای پاک نازل کړ یو پکې دغه مستح چې دا پکې شاملو حضرت ابوبکر صدیق د مور د ابوبکر د ترور لور وا او د دې مستح ټول خرچه ابوبکر کوله بس هغه قسم خوړه نن پس به زه مستح له یو نړۍ روړی نه ورکوم زه سره سکم او دا زما رشتہ دار دی او زما د لور په بدنامۍ کې د لاس دی نن پس به یو نړۍ نه ورکوم الله قرآن شریف کې آیات را لېږي ولا یأتل اولی الفضل منکم والسعة چې کوم د فضیلت او د فراخه مالدار خلق دی قسمونه دي نه خوري ان یؤتوا للقربى والیتامى قسمونه خوري چې زه نیکی نه کو نوړی ډوډۍ به نه ورکو الا تحبون ان یغفر الله لكم پدې خدای بخي تا دا نه د خوخه چې دله ډوډۍ ورکو خدای دی وبخي نو حضرت ابوبکر نبی صاحب راغوښته وی ابوبکر د مستحنه د قسم وخوړ یا خود را حضور پاک څومره رحم دل دی او د الله څونه رحم دی ضرر ابوبکر تمو حضور پاک تمو ضرر دواړو ته دي دواړو ته او بیا حضور پاک ابوبکر راغوښته وی تا قسم خوړ چې مستحله به ډوډۍ نه ورکو قرآن کې الله وی یو صاحب قسم می خوړلې دی وی الله وی چې ستا دا نه د خوخه چې الله دې وبخي دا ډوډۍ ورکي وی دا الله رسول ولې مینه د خوخه چې مو وبخي نو وی ډوډۍ ورته واپس کا وی با زما دې قسم می مات کې کفاره ورکوم مستحبانه به ډوډۍ نه بندو بیا وته چالو کړه دا واقع په خوشو په سفر کې هغه عبد الله ابن ابي چې کوم د منافقانو سردار دی او دا دې کې شریکو چې کله مړ شو زوی راغی حضور پاک لا وی صاحب پلار مې مړ دی وصیت یې کړی دی چې ما جنازه به نبی علیہ السلام کوي او دا حضور پاک کمیس براوړي نبی علیہ السلام کمیس ور کوي واخه ځکه دا یو وخت حضرت عباس د کمیس ور کړی دیواله دا کمیس صحابو ته صاحب کمیس چاله ولېګا ستا مبارک کمیس هغه منافق لا دی ولېګا وې زما کمیس ولا فایده نه ور کوي پرېګې را ور کوم ولا جنازې له چلال سنگ مخامخ قدر جنازې تا او خلق ولاړ دي حضرت عمر ورغه نبی علیہ السلام د لمن نکله کو نیو او تصلي على عبد الله الله رسوله دومره بهادر دي ځکه قوم ټول ولاړ دي زوی ولاړ دي او دا غي مخ کې نبی علیہ السلام د لمن ننسی وې ته په عبد الله ابن ابي په منافق جنازه کې فلان کې روزي دا نه دی ویلي فلان کې روزي دا نه دی ویلي فلان کې روز ابو جهل او عتبہ او د مکه سردارانو دومره تاسو سره دښمنی نه کړل کده چې څومره کړل د پوری دښمنی اسانه ده خو الزام لګول او جامه ګنده کول دا ډېر ګران کار په دې خبيث جنازه کې نبی علیہ السلام وته مسکی شو وی اخر عني يا عمر رستش قوم په جنازه بیا ولا مخله راغی یا الله رسوله مکو په دې خبيث جنازه یو مر رستش تمام پرې دا ګورا وی تا ته الله نه دی ویلي چې کبخنه ولا غواړي کنه غواړي نه بخم ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم وی ما ته الله دام ویلي دي ان تستغفر لهم 70 مره
لن یغفر الله لهم که اویا کرته ولا بخنه غواړي نه بخم نو زه ولا د اویاو نه زیاته بخنه غواړم که خدای بخي. ګوره د حضور پاک رحم الله وی که اویا کرته غواړي نه بخم نو زه ولا د اویاو نه زیاته غواړم. دا عمر رسو شه خو چې جنازه پې څنګه وکړله نو آیات نازل شو لا تصلي على احد منهم مات ابدا. دې نه پس به په منافق جنازه باس نوره نه کوي. او داغه جنازه سر څه شو د حضور پاک د ده په زرګاو قوم او څه کافر او څه منافقان خدای داغه جنازې د وجې نه ټول مسلمانان کړل. دا عظیم واقع پیښ شو. د تیمم حکم هم په دې سفر کې نازل دی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی او دا هم دغه میل د لازم دا مثلا دا میل نه پیښه شو هم دا میل نه پیښه شو وی زما میلو ارانه رک شو وی نبی علیہ السلام صحابه پسې ګرځول چې دا میل ولا پیدا کړي وی دې کې د مانځه وخت شو بنشت. حضرت ابوبکر پسې خلک لاله چې ته وګوره عائشہ ته د دې بیا امیل رک کړی دی او نو بشتا او نه ګذرشتا نه خلکو سره وبشتا او د مانځه وخت وی حضور پاک ما سره خوا کې په دې کونډه سره خو دی ودو او ابو بکر پلار میرا په تشی والم دلته وی ما ته و چې حبست رسول الله صلی الله حضور پاک دې بند کړی او خلق دې بند کړی وليس على ماء وليس معهم ماء ندوی سره خپل وبشته او نه ګذرشتا او یزل قیدې ځکه نشم غزار ډیر سختو چې مې حضور پاک براویخ شو ده وی دې کې نبی علیہ السلام رستو راویخ شنو خدای پاک د تیمم آیات نازل کړ. ګوره شکر الله حکمتي فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا که یو ځای کې وبني تیمم وهي. وی خلق را مال مبارک باد را کو چې مبارک دې شه ابوبکر ستاسو د وجه نه خدای امت ته خیر ورسو. دا دې کې یو ځای کې څوک وی اول ته وبني نو تیمم